السلام علیکم مینوالو، تاسو څنګه یې؟ ښه یې؟ ډېر وخت پس لایو راغلی یم. تاسو به یقینا چې ګیله لرئ چې ډېر وخت وشلو چې داسې پوسټ او ویډیو وغیره نه راځي، خو څه مصروفیات و چې هغې کې له غونډې ګیر شوی وم او نن لایو رالم. معذرت غواړم، ډېر وخت وشو چې پوسټ وغیره هم نه دی کړی او ویډیو هم نه ده شیر کړی. نن تاسو سره به دې لایو کې یو څو د غني خان کلامونه تاسو ټولو ته ډالۍ کوم او امید لرم چې ستاسو به خوښ شي او دا کلام چې زه ووایم بیا به زه ستاسو میسج هم پڑھاوم. غني خان وایي چې دا مونږ ولې پیدا شو، چې دا مونږ ولې پیدا شو، تقاضا د ژوندون سوا. زه یو داسې جواب غواړم، زه یو داسې جواب غواړم چې ضمیر مې مطمئن کړم. هر څوک اوتې بوتې وایي، هر څوک اوتې بوتې وایي، څه دروغ او څه رښتیا وایي. یو مولا بس دومره وایي، یو مولا بس دومره وایي، عبادت د ژوند مقصد دی. چې څوک ښه کړي هغه ښه دي، چې څوک ښه کړي هغه ښه دي، چې څوک بد کړي هغه بد دي. ما ویل ښه ده زه منم، خو ما ویل ښه ده زه منم، خو زما بېله عقیده ده. که سجده د ژوند مقصد دی، که سجده د ژوند مقصد دی، نو لعنت په داسې ژوند شه، دا خو صرف تجارت شو، دا خو صرف تجارت شو، دا لا څنګه محبت شو. سجده نشوه مزدوري شوه، سجده نشوه مزدوري شوه، یاره دا خو بازاري شوه. یا زما ضمیر کافر دی، یا زما ضمیر کافر دی، یا دا خلق لیونی دي. زه خو داسې سجده غواړم، زه خو داسې سجده غواړم چې مقصد یې محبت وي. غني خان دې کلام کې مختلف نظریات پیش کړي دي او مختلف پهلو یې څېړلي دي او غني خان دا وایي چې د ژوند چې کوم مقصد دی نو هغه تجارت نه دی. د ژوند مقصد چې کوم دی هغه محبت جوړول پکار دي. او غني خان دلته کې یو قسم ته داسې اشاره ورکړې ده چې مطلب هر څه د مطلب دپاره نه دي کول پکار،
څه نه څه صرف د محبت او د خدای د رضا دپاره هم کول پکار دي.